که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. تو کلام فانکشن باندې کار وکړو راځو په تو رو فانکشن باندې کار کوو. که زه مرته چې مساوي دلته راشم ورته چې تو رو مثال دا چې تو رو دا کلام په شکل دی. اوس دا زه د رو په شکل باندې راولم مرته چې کاما دلته ماغه شکل چې بلانک ایرور مثال کچې ته په دې کې بلانک وی ایرور مثال دا شته نه شکه لری کا بیا کاما مثال ډیفالت مثال په دې شکل سره او شکه قوس باندې مثال راسن د شکم قوس باندوم دا ګوره ما ته چې پرو باندې دا ډاټا چک کړه پرو باندې راوسته دا موږ ډاټا د کالم د شکل نه پرو شکل باندې راوسته. تاسو کولای شئ چې مثال دلته ورته وایي چې مساوي او ورته چې یا ورته د دې نه یې مساوي نه وایم دلته راځم ورته فانکشن کې راځم ریفرنس ته مثال مخکې تو کالم ویاله اوس تو رو په تو رو باندې کار وکم مثال کم یو دا ځنی سم دا ځل دا مې چونی ورته چې اوکې مثلا کلم چې اوکې وکړه دا مثال موږ ته شو د رو په شکل باندې دا ډاټا موږ ته رااله. نو دا چې مثال تاسو څنګه د کلام ډاټا په رو باندې اړوي تاسو کولای شئ چې د یو کلام نه زیات ونیسئ د تو رو د لپاره مثال دلته راځم چې مساوي تو رو دلته دا نسمه فانکشن مثال دلته دا ز دا درې د دې کلام نسم درې د دې نه کولای شئ چې زیات کلامونه ونیسئ کل لاس 15 ان تاسو کولای شئ چې دروپ شکل باندې ډاټا سوړوي په فارمولا کې به مثال کې چې ته فارمولا تاسو ډیلیټ کړئ دا ډاټا به ډیلیټ کیږي او که غواړئ چې دا ډاټا فکس شي اوله کاپی کړئ مثال ته دا ونه ورته چې کاپی بیا راشي ورته چې پیست از ویلو یو دوه درې دلته لیکل شوی دا پیست از ویلو دی چې مثال دا په پیست ویلو باندې راځي مثال دا فارمولا او کټوله ډاټا د بلاک کوي مثال دا وسلک کې ورته چې paste as well مثال دا ډاټا په دې شکل سره راشي. نو دا چې TOROW فانکشن چې څنګه TOROW فانکشن تاسو کولای شئ د مختلفو اهدافو لپاره وکاروئ. زیاتره وخت مثال تاسو داسې مشکلات سره مخ کې کولای شئ چې په ایکسل کې ډیر ساده مثال دا کالم د را په شکل باندې کالمونه سو ډاټا یې هغه د را په شکل کالم ته وړه کالم شکل راته مخ کې مونږ ویل چې مساوي تو کالم مونږ ویل مثال دا ډاټا دوره په دې کې مثال دا تیار موږ ویلو ته اړولې ده مثال دا انټر کې به ته شو تو کالم ته شو تو کالم تو را مثال په دې شکل سره موږ کولای شو چې دا ډاټا د دې څخه استفاده وکړو د دې فارمولو څخه استفاده وکړو چې څنګه موږ دا اړولې شو کالم ته را ته. مننه چې تر دې دمه زما سره وي. یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړې وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ ترڅو هغوی هم ترې استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.